راشد خان د نړۍ نوی ریکارډ جوړ کړ. دا چې راشد خان کوم ریکارډ جوړ کړ او د چا په خلاف یې جوړ کړ دا هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې ملګرو السلام علیکم. د افغانستان سپین جادوګر توپ اچوونکی راشد خان د جمعې په ورځ د آیرلینډ پر وړاندې د غوره فعالیت وروسته په شل اوریزو نړیوالو لوبو کې نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د آیرلینډ د پیل لوبغاړو پاول سټرلینګ او کیون اوبراین لخوا آیرلینډ ته یو ښه پیل ورکړ چې په لومړیو شپږ اورونو کې درې منډې وکړې، خو په منځنیو اورونو کې بیرته لوبه د افغان توپ اچوونکو لخوا کنټرول شوه چې د راشد خان په زړه پورې توپ اچونه په 2 منډو ورکولو سره 3 لوبغاړي سوځول د دې لامل شو چې د آیرلینډ لوبډلې یوازې 172 منډې هدف وټاکي. راشد خان اوس په شل اوریزو نړیوالو لوبو کې 14 ځلې 3 وکټې ترلاسه کړي چې د نارینه‌و شل اوریز کرکټ تاریخ کې د هر بالر لپاره تر ټولو ډېر ځلې 3 لوبغاړي سوځول دي. د راشد وروستۍ لاسته راوړنه دا معنا لري چې هغه اوس د سریلانکا له لاسیټ ملینګا او د پاکستان له عمر ګل څخه مخکې شوی دی چې د سریلانکا ملینګا او د پاکستان عمر ګل هر یو 12 زره 3 وکټې واخیستې. راشد خان اوس مهال په شل اوریزو لوبو کې 80 وکټې لري چې د نارینه‌و شل اوریزو نړیوالو لوبو کې 4م ځای خپل کړی دی. راشد د جمعې په ورځ د لوبې وروسته عمر ګل چې اوس مهال 15 او سعید اجمل چې اوس مهال 15 وکټ لري شاته پرېښود. نو ډېره زیاته مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.